د ټولګټو وزارت وايي په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 8252 مټریک ټنه انتقالات شوي. ویل کېږي له دغو انتقالاتو 109 ټنه صادرات دي چې عمده برخه یې قیمتي ډبرې تشکیلوي. د ملي دفاع وزارت دویم مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د هلمند بهرامچې ولسوالۍ ته سفر کړی او د ډیورنډ فرضي کرښې اوږدو کې له میشتو ځواکونو او پوستو لیدنه کړې ده. د احصایو معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 2330 بهرنیو وګړو تګ او راتګ ثبت کړی دی. ایران سبا د سې شنبې په ورځ په سویس کې له آلمان، فرانسې او بریټانیا سره د ایران د اټومي تاسیساتو او پر دغه هېواد د لګول شویو بندیزونو لرې کولو په اړه خبرې کوي. روسي چارواکي وایي اوکراین پرون یکشنبه د 95 بي پیلوټ الوتکو پر مټ د روسیې په یو شمېر اټومي بټیو بریتونه کړي چې له کبله یې ورلګېدل رامنځته شوي او زیانونه وختي دي. راپورونه وایي قهرجنو لاریون کوونکو غزې تړانګه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې او لوږې د جنایتونو په اعتراض کې د مکسیکو پلازمینه کې د صهیونیستي اسرائیلو سفارت سوځولی دی. او وروستی خبر دا چې د غزې په خان یونس ښار کې پر ناصر روغتون د اسرائیلو په تازه برید کې د 4 خبریالانو په ګډون 44 فلسطینیان شهیدان شوي دي.